new lecture for you guys. Microsoft Word ډېر easy دی دا نه text wise پکې څه نشته سوچ پکې درته شروع نه کې په کمانډز کې ښه او کنه چې او دا کمانډ داسې کا د دې شاته څه کړ کې نه بس وګوره وتا دغه بس ډایرکټ کلیک کول دی او پای باندې سي توګه باندې کارګو ډیفینیشنز تم دوه ضرورت نشته دی. So I'm starting Microsoft Word چې آی Microsoft Word ستوي سبا د نسوک تاسو کولی شي نو Microsoft Word څه شي دی یا ساته Microsoft Word is a word processor. Microsoft Word چې کوم دی دا یو word processor دی. What do you mean by word processor? What is word processor? The word processor څه شي دی یاد ساته all those programs which are used to check the spelling and grammar is called چې کوم spelling and grammar کوم پروګرامونه چې کوي کنه هغه ته موږ سویل شو هغه ته موږ word processors وتا ویل کیږي. So what is Microsoft Word? سوادن سوک تاسو کولی شي نو Microsoft Word is a word processor. Microsoft Word چې کوم دا یو word processor دی او د word processor مطلب دا دی چې هغه ټول پروګرامونه چې هغه spelling او grammar چې کوي نو هغه ته موږ word processors وته ویل کیږي. Example تاسو درکم لکه open office ته office.org دی دا سی Microsoft Word دی مختلفو کمپنیانو Word Star دی مختلفو کمپنیانو مختلف سافټویر مارکیټ ته رسیدي دي. open office ته office.org دی Microsoft Word دی Word Star دی د ټول offices ته یاد ساتي موږ وته سویل شو these are called say word processor. په د ټول زیات چې کوم استعمالون کې سافټویر دی د word processing لپاره هغه Microsoft Word دی ځکه فرندلی دی او ډېر په اسانه سره موږ صحیح طریقې سره کار کولی شو. یا موږ د Microsoft Word تعریف داسې کولی شو چې Microsoft Word is used for documentation. دا د documentation لپاره ډېر زیات مهم دی. documentation لپاره دا مهم دی. What do you mean by documentation? documentation یاد ساته سبا د نسوک تاسو کولی شي چې آیا دا documentation څه شی دی نو یا writing a letter یا application یا CV وغیرہ وغیرہ دغه څه application یا CV or resume وتوي او یا چې کوم دي publications کې magazines دي books دي say paper newspapers دي دا ټول چې کوم دي دا موږ سره پس کې راځي publications کې راځي نو مطلب دا دی چې د ټول هر څه لیکلو ته موږ سویل شو documentation وتوي. آسان پروفیشنل تعریف خدا دی Microsoft Word is a word processor. یا ساته word ته موږ همیشه د پاره word processor وته ویل کیږي او excel ته موږ یا ساته spreadsheet وتوي او Microsoft Access ته موږ همیشه د پاره databases وته ویل کیږي database وتوي. نو مطلب دا دی چې مختلف قسمه نمونه مختلف اصطلاحات چې مختلف ځای کې موږ یو په استعمالولي شو نو word ته word processor وایي او excel ته spreadsheet وایي Microsoft Access ته database وته ویل کیږي. دا یو پراپر خبره ده چې موږ ون بای ون دې نه سکولی شو دا چاته ویل شو نو که سبا ته یو کوسوي چې به ته په کم یو word processor کې کار کې دا غینه مطلب زموږ څه دی هغه Microsoft Word دی. کزم چې ته په کم یو spreadsheet کې کار کې نو هغه Microsoft Excel دی او زم چې ته په کم یو پروګرام کې کار کې نو هغه سره Microsoft Access ته موږ database وتاصل کې ویل کیږي. نو دا مختلف قسم پروګرامز دي چې دا غي نمونه تاسو مخه یو په یو ځین ته راوړل تاسو په ځان پیګه. نو documentation writing a letter application CV or resume یا وته publication magazines دی books دی newspaper دی د ټول لیکلو ته موږ documentation وته ویل کیږي. یا ساته how to open Microsoft Word نو مختلف طریقې دي چې تاسو Microsoft Word خلاصول شي. You can open them really simple. اول خو تاسو طریقه دا ده چې رن تراشو دې ځنه تاسو when word ulica and then press enter خو دې ته وګوره دا definition سره دا درن کمانډ دا خو یا دا وې ځان سره کنه چاته وې د کیلکولیټر به څنګه خلاصوما نو CALC Excel به څنګه خلاصوما ویرن ته چرش التبا MS Excel به ولیکي لکه دا خو هغه دی کنه زه خو لا پکې دنه لامړم چې هغه اټریپ څنګه فارمولا دا خدا خو بالا تاسو منکو او هغه آسان تاسو پرې خو دي یو بل څه
د کمپیوټر معلومات موږ کم ځای نه ګورو تر کم یو کس وکړو خو ایزي کمانډز دي نو دا سه ون ورډ د لارې نه تاسو اپلای کول شي یا تاسو رائټ کلیک کې رن تر شي یا د رن د لارې کنه شي خپل سٹارټ مینیو تر شي دې څنګه چې تاسو راولې اډ کې د اپس تر شي دلته او په دې اپس کې تاسو ون ورډ او دې څنګه ګور رائټ کلیک کا او دې څنګه ان پن کولم شي اوس التما پن کړی دي نو مختلف طریقې دا خو د ټول نه انټرېسټینګ چې کوم میتھډ دی نو هغه شارټ کټ میتھډ دی چې وی دا هغه د لارې بسنګ تاسو ډیر کسان وای میتھډ نمبر 1 را بشه رائټ کلیک کنټرول پینل ته براشه رن ته براشه تھرد نمبر میتھډ سی ته براشه پروګرام فایلز ته براشه دو لرو بس څه نه یار چې تاسو وایي میتھډ نمبر 2 او میتھډ نمبر 3 او میتھډ نمبر 4 دا سي دس جست گاسپ ٹھیک ہے نا وی خایو کسوی اوس په سکوما بیا براشه دې کې ګرځي به وبسي مایکروسافټ آفیس بس بغرځي چې خامخا غتا سره کم ځای کې پروت دی نو چې بیا ال دلار شي میتھډ نمبر 4 په خپل باندې کنه او ګرځي وو بس نو چې دې پس دونه سره ګرځما نو آی بس خو بیا سره ډیر ګرځما لکه اوس د خاصه کنه او بلیو هم د خاصه پس لکه سما ګرځي چې کم ځای نه خلاص بٹ دس از رونګ بیسیکلی بھئی مونږ یو پروګرام چې خلاصونو دا غي نور آسان طریقې دي نور میتھډ ځان ته مزياته وي چې میتھډ نمبر دا ودی زنه شي خو میتھډ نمبر 5 را بشم دلته وینډوز کی پلس ډبلیو وخما چې څنګه ون ورډ اولی کدا سي نو هغه نه پیدا نشو داسي مونږ ته ټیسټ واسطه ون ورډ وای انټر کا ډایرکټ پتا سره چې کوم دی خلاص بنشي پلیز ډونټ ډو یاد ساته بس هم دا غي آسان طریقه ده یا شارټ کټ میتھډ دا دی چې ون ورډ اولی کا پای باندې رائټ کلیک کا او راشه داغه اوپن فایل لوکیشن تراشه چې کله اوپن فایل لوکیشن تراشه په دې پراپرټیز ون په دې مایکروسافټ ورډ رائټ کلیک کې پراپرټیز تراشه او دا غي ګره مخامخ تاسو لري شارټ کټ نن د کار نه کوي 1 او خنو تعالی د کنټرول الټ 1 د ایکسل د لپاره کنټرول الټ بل څول ورکه دا اوکے کړی سي نه او دا کنټینیو کا وګوره دا می کلوز کړلتا اوس چې کلم مایکروسافټ ورډ ز خلاصوما نو ګره چې کلم کنټرول الټ 1 وخما نو ډیر په اسانه سره دغه مایکروسافټ ورډ دې نه خلاصول شم آی کین اوپن اٹ ریلی سمپل کنټرول الټ 1 دا غي شارټ کټ شو بیا که چرته ز وینډوز کی پلس ډبلیو وخم دې سینا او دلته سیټینګ ایوریویر تراشه او زر کوم چې ایکسل دا کسه غیله سبل جوړ کا رائټ کلیک کړئ سینا اوپن فایل لوکیشن تراشه او دا نه پس په ایکسل باندې رائټ کلیک کا د پراپرټیز تراشه او دا شارټ کټ چې کوم دی ګوره 2 وته ورکا کنټرول الټ پتا سره اتوماتیکلی راشي او دا کنټینیو کړلتا نو که تاسو بار بار دا نشي خلاصولې نو ګوره کنټرول الټ 2 می وخل او ماته اتوماتیکلی ایکسل را تراک نو ګوره زه یا په دې ډبل کلیک کوم یا کنټرول الټ 2 می دې زنو وخو دا قص د هر یو پروګرام تاسو ډېر په اسانه سره یو شارټ کټ جوړول شي نو ډېر ایزي طریقې سره دا میتھډ یاد ساتئ چې بھئی هاو ټو اوپن مایکروسافټ ورډ هاو ټو اوپن مایکروسافټ ورډ نو دا ورډ شارټ کټ میتھډ چې کوم دی هغه دا دی اوپن هاو ټو اوپن مایکروسافټ ورډ ایز ا شارټ کټ نو جست وینډوز کی پلس ډبلیو وخه بیا دا غي نه پس کوم دی دا شارټ کټ پتا سو ونس جوړوي کنه یا تاسو ایوریویر انتخاب کېلتا بیا دا غي نه پس رائټ ون ورډ بیا رائټ کلیک آن ون ورډ او دا غي نه پس کوم دی اوپن فایل لوکیشن ته براشه او دا غي نه پس یو کین رائټ کلیک آن اني right click on any मतलब on word او یا داغه properties تراشه او داغه نه پس کوم تاسو you can set the shortcut ا shortcut د دې لار نه سکول شي سیټ کول شي نو دا هغه یو آسان ایزی میتھډ نو بس دا دوه لارې تاسو یاد ساتئ یو د shortcut د لارې نه کتا سو مایکروسافټ ورډ بار بار درن د لارې نه شیخ خلاصولې الریډي ولې یو shortcut ورکه او تاسو کول شي چې په هغه shortcut سره تاسو پروګرام یو په یو خلاصې کړئ کنټرول الټ نو مطلب دوه بټن نه نکېږي نه 3 کیز دي ځکه کنټرول الټ کني وي نو هغه د نورو شارټکټ دی مایکروسافټ ورډ کې لکه کنټرول 1 یا کنټرول ا یا کنټرول اس کنټرول الټ چې کوم دی دا شارټکټ ما سره د بل څه نشته دی بالکل ارسور کول شي 1 to 9 and A to Z صحیح ده کنه هر یو ا ګروپ مونږه ورکو یو په یو مونږ ون باون وی کین اپلای دیم ها جی سر جی مثال دا ورډ ته کنټرول الټ 1 ورکړای کنه مثال دا یو 1 ورکړي نه ون نشي ورکول وی خلی خو بیا اخیر نمبر شکر چې تا کوم ورکړي بس هغه
سره زګب له ملګری ته خفه نشي لاست نمبر چې کوم شارټ کټ لکه 1 د هغه لمر کو 1 د دې لمر کو لاست نمبر چې کوم ور کړی اب د نواخلی هغه پریویس په اګنور کی اب بیا کارتا اثر نه کوي نو مایکروسافټ ورډ چې کوم دی د مختلف میتھډز نه د شارټ کټ د لارې نه یو په یو موږ سکول شو دا دې طریقې سره خلاصول شو اوس راځو د مایکروسافټ ورډ ډیفرنسز تا یو ډیفرنس تاسو ته زوخه ما چې هغه دا دی مایکروسافټ ورډ کې درې قسمه چیک اپ کیږي کنه خو مین چې کوم مختلف والے دي د مایکروسافټ ورډ 2013 7 and 10 د نورونه اډر مختلف دي موږ سره that is totally different ډیر زیات مختلف دي ایو سټرکچر وایز دي دا غي د ساخت مطابق مختلف والے دي او یو د انټرفیس کې د مخامخ شکل صورت تاسو ته کوي خو یاد ساته مایکروسافټ ورډ کې دوه قسمه چیک اپ کېدل په ورډ 2003 کې دوه قسمه چیک اپ کېدل two types of چیک اپ یو موږ سره سپیلینګ او بل موږ سره ګرامر دویم نمبر موږ سره ګرامر اور په مایکروسافټ ورډ 2007 کې this one یا اور 2013 کې یاد ساته موږ سره درې قسمه چیک اپ کیږي یو سپیلینګ یو ګرامر and last one is contextual grammar error وته ویل کیږي spelling خدا سے دی لکه I like to play keyboard he is a good person ٹھیک ہے نا that's grammatical mistake and somebody help me the error the contextual day خدا بیا انکی کی مین ډکشنری سره انکی کی طریقې ته خیمه دا د ګرامر دی او دا موږ سره د سپیلینګ ٹھیک ہے نا دا درې قسمه ایرر چیک اپ چکم دی دا موږ سره په دې کې اویلیبل او د دې سکه چې په مایکروسافټ ورډ 2013 کې یو زبردست کمانډ کم یو دی ویکیپیډیا which we love د هر یو سیس ډیفینیشن په دې کې موږ سره پروت ویکیپیډیا په کې دا کړی دی موږ سره او د دې ویکیپیډیا ډیر زبردست کار دی آنلاین آفلاین هر څنګه ته کار واستې خیالم دې کړه دا ویکیپیډیا د ماس یا په مایکروسافټ ورډ 2013 کې چې کم تزورس ډیر غټه ډکشنری پکېټ کړی دا نو سبا د نسو تپوس کوي چې آی دې کې مختلف فرقونه څه دي نو هغه دا درې مختلف فرقونه دي چې بای په مایکروسافټ ورډ 2007 چې کله راغی نو دا د ورډ 2003 نه څنګه مختلف شو دا دیو جن مختلف شو چې په ورډ 2013 کې 7 کې او 10 کې کنټیکسچوال ګرامر ایرر راغی بل دا چې مایکروسافټ ورډ 2013 د 7 او د 10 نه هم ډیر مختلف دی ډیر زیات مختلف دی یوازې زه مایکروسافټ ورډ چې کله زه سټوډنټس ته شو کوم کنه لکه say for example مایکروسافټ ورډ یو فایل ما چرته اوپن کړی دی زه نه if I open this لکه دا زه خلاصو مدلتا په دې کې د ټول نه زبردست خبره د آټو بک مارک ته ویلکم بیک ته وي وتا چې په اکتوبر 28 باندې کم فایل کمزې کې پرې خو دی واپس لاړ شو مغزه ته راولي دا واخله په ورډ 2013 کې د ټول نه زبردست خبره صدا آټو بک مارکینګ وته ویل کیږي لکه څنګه تاسو یو کتاب لولې کنه او آی کې نه کې دی دې ته بک مارک وته په بک کې تاسو نه کې دی مایکروسافټ ورډ تاسو نو مخ کسي کوي چې کله دې کلوز کوم دې کې چې ستا نظر او مخ کزې کې چې کوم دې تعالی کلوزر کی الته کلوز کی تعالی سبا چې کلم تخلاصه وي تا وی دې ځای پورې کرزر راوست دې ځای پورې دې کتلې دي دا پیج تا کتلې راړول دي دینه پس تا واپس شروع کړي ته آټو بک مارکینګ وته ویل کیږي دا په 2007 او 10 کې دا مسر نو موجود څومره چې نوې ورژن روزي آی کې خامخا مختلف سيزونه ماته مونږ ته اویلیبل کړي دي دا واخله بل وګوره په دې کې سونه زبردست کمانډز دي آنلاین ویډیو سٹور دي اپس دي آنلاین ویډیو مرا واستې شي تاسو کا آنلاین ویډیو بالکل تاسو چې کوم دی او ویډیو ځان ته انبټ کولې شي ټرانسفر کولې شي سبا چرته یو نوټ جوړوي الته مخ ویډیو متراوله ډایرکټ وته کېنو کې
خیر د ویډیو خو نورم ډېرې طریقې دي خو دا وګوره څونه انټرسټینګ میتھډز دي انټرپریټرز پکې شته کمپایلرز پکې شته دي شته اویلیبل دي پکې ټرانسلیټر پکې شته دي لکه وګوره دا څونه زبردست عمل دی که چېرته سیف فار ایگزامپل دې زه زه ټیکسټ والم او زه چې دا ماته ټرانسلیټ که ډایرکټ یې ټرانسلیټ کړه ته داسې نو دا موږ سره وګورئ په وی کې یو زبردست آپشن دی منی ټرانسلیټر پرژن اوس دی چې تاسو کلم په دې باندې ودرېږئ نو دی بیا اټومیټیکلی دا له ټرانسلیټ کوي وګورئ دا قصې پروفیشنل ډیزاین وګورئ څونه ښه طریقې سره وګورئ دا او وګوره څونه ښه طریقې سره هغه دله پرونونس کوي مثال وګوره عربیک ته نو دا قصې اینی لینګویج تاسو کنورټ کولی شئ څونه ښه ټرانسلیټرز دي د پاسه په ځان ته آن کا او چې کلم په د پاسه ودرېږي په هغه ورډ باندې نو اټومیټیکلی تا ته هغه ټرانسلیټ کې ودربې کېده نو دا وګوره څونه ښه طریقې سره ون بای ون داسې یو په یو تاسو ټرانسلیشن کولی شئ دا کمپلیمنټ نو دا آپشنز خو موږ سره مخکې مایکروسافټ ورډ 2000 وګوره مکمل نو مطلب دا دی چې دا موږ سره مایکروسافټ ورډ 2017 کې موجود نو دا آپشن دې ځای کې اضافه کړي دي دی وجه نه اضافه کړي دي چې به تاسو دینه ډېر زیات او د ټول نه امپورټنٹ دیٹ آی لو اٹ دیٹ از کال آټو بک مارکینګ د ټول نه خطرې کدا دا چې کوم فایل کوم ځای کې وکړه سبا مقزه کې بیا تاسو شروع کیو دا والا دا فایل دې ځنه وګورئ نو سبا د نو سپوز کې چې 2013 او 7 کې مین فرقونه سره نو هغه د دې موږ سره which are very important for you guys too راځم زه محیط ته چاپیریال ته ورډ مایکروسافټ ورډ انوایرنمنت کې محیط ته راځم د دې په دې چاپیریال کې څه دي الریډي تاسو وګورئ کنه دا برنه حصہ چې کوم تاسو تخکاری ته ټایټل بار وته ویل کی ټایټل بار نمبر 1 ته مونږه یاد ساتي ټایټل بار وته وی که تاسو نه ښکاری نو کړه دا په دې موضوع تا کرزر ګرځو مداس ټایټل بار د ټایټل بار خي طرف ته دا کلوز او دا بٹنز دي کنه دې ته کیپشن بٹنز وته ویل کی کیپشن بٹنز وته کیپشن وی یو ظاهري نوم ته کیپشن بٹنز کیپشن وی یو ظاهري نوم ته ویل کی او دا کیپشن تاسو سره سړي دا وګوره کراس ته چلی پاور علامه تاسو ښکاری دي سره بل پدې کې لیفت رائټ سایډ ته سپیشل فنکشنز هم تاسو رښتا یا کمپیټیبিলিټي آپشن تاسو رښتا دي لکه دا وګوره زم چې شو ټیبز آټو هاید شو ټیب اند سو ان دا سو وګوره لکه څنګه چې تاسو وګوره د کمپیوټر لپاره آټو هاید کدي زنه وګوره 1 بای 1 لکه څنګه چې تاسو سونه خ طریقې سره شو ټیب اند کمانډز نو 1 بای 1 راته پرمننت شو کنو دا سپیشل کمانډز دي چې دې کې تاسو یو په یو کته شي وګورئ د دې دا خو د دې حصہ نه ده او بل چې کوم بار راځي نه ته کویک اکسس ټول بار وته ویل کی ګوره بر تاسو تخکاری کنه وګوره دا تاسو تخکاری دا یو سودا سي کمانډز دي دې ته موږ سی ویل شو دې ته کویک اکسس ټول بار وته ویل کی کویک اکسس ټول بار او کویک اکسس ټول بار دې ته ځکوي چې دې لارې نه موږ دا چټکه تیزه سره دې ټول بار نه استفاده کولی شو لکه یو فایل زیو نوې کمانډ داخله مکنه نو زه فایل ترازما بیا دې زنه وګورئ چرته نیو ترازما او بیا دې ځکه نیو فایل اخلم دا سونه مشکل کار دی نو دا غي نه خبره ده چې به سو کم ډیر صحیح طریقې سره د نیو تراشم او دې زنه یو نیو ټول یو نیو فایل والا نو ځکه دې ته مونږه کویک اکسس ټول بار وته ویل کی this is called quick access tool bar the quick access tool bar نه بعد چې کوم دی وګورئ دلته موږ سره دیتا home insert design page layout references mailings review and view دې ته یاد ساتئ ریبن وته ویل کیږي دې ټول ته all tabs ته موږ دې په یو ریبن کې راغون کړی دي او دې یو ته بیا home tab دا سه insert tab دا سه design tab and so on یو په یو موږ دې سره اپلای کولی شو بیا په دې کې وګورئ تاسو سره کمانډز دي clipboard font paragraph styles and editing نو یاد ساتئ دې ته موږ سی ویل شو this is called دا په دې ټیب کې دنه دي کنه دا ټیبز دي موږ سره زبا دا سکارو کوم چې دې له ورکم چې دا په دې کې سنټر باندې راځي او دې له کوم چې دا ټیبز دا ټول ټیبز دي موږ سره insert tab home tab دا یو په یو تاسو رښت کنه دا ټیبز او ته ویل کېږي home tab دا یو ته ټیب وای او د کمانډز ته چې کوم دې لکه وګوره د کلیپبورډ کې ځان له کمانډز دي د فونټ کې ځان له کمانډز دي پیراګراف کې ځان له کمانډز دي دې ته وای سب ګروپډ کمانډز او ته ویل کېږي ځکه دا ټول کمانډز دي او یو بل سره ګروپ اپ کړی دي ځان سره بیا تاسو وګورئ
په دې کونج کې یو وړه غونته بټن دا په دې کې دن راځي ښا اے بی دا بی شو دا بل سی شو سره بیا وګوره دې کونج کې دا وړه غونته بټن دا په دې کې دا ډېر زیات کمانډز تاسو سره یو په یو پراته دي دې ته وایي ډایلاګ باکس لانچر دا دې موږ سره ډایلاګ باکس لانچر وته وایي ډایلاګ باکس لانچر نو مطلب دا دې چې وګوره دا ټول موږ سره ډایلاګ باکس دي چې یو په یو موږ دې څخه خلاصول شو دلته وګوره دا ډایلاګ باکس په هر یو ټیب کې تاسو سره دا دومره زیات کمانډز اویلیبل دي وګوره دا سیدا خط کش تاسو تخکاری دا رولر وګوره ورټیکل اینڈ هاریزونټل دا افقي دي ته ورټیکل وي او دا هاریزونټل دي نو دا افقي شو موږ سره نو دې ته موږ ځان لدی دا نو موږ دا کسي 1 by 1 we can apply that وګوره let's see horizontal way افقی تا and vertical way عمودی تا دیتا ruler bar وتا ruler bars وتا وای خط کش کنه موږ سره دا سی وګوره دا ټیکسټ کوم دا ځان ترانیز دی کولم شه دا سی you can increase or decrease نو ګوره up down کول شه دا سی یا دی خو ګوره کنه تاسو دې څنګه ز up down راوستې شمه نو ګوره ډیر پاسانه سره دا ز up down راولم دیخو اخوا دیخو کش کوم دا سی نو دې ته مونږه vertical and horizontal وتا scroll bars وته ویل کی scroll bars horizontal and vertical scroll bars وګوره دا یو په یو ما سره موجود دی نو دې ته scroll bars وی دا افقي دی او دا بل مسره عمودي دی 1 by 1 we can take them بیا وګوره دا پلس او ماینس دا تاسو تخکاری کنه دې ته موږ zoom slider bar وته ویل کیږي zoom slider bar وته څه کوي چې د لار نه ځانته او ټیکسټ ځانې دې کول شمه یا ځان لري کول شم داسې نو ځکه دې ته موږ سویل شو zoom slider bar وته ویل کیږي بیا وګوره دلته کې تاسو سره دا لګ ایریا ښکاری کنه نو دې ته موږ سټیټس بار وته ویل کیږي چې ماته سټیټس راته حالت راته سټیټس بار د چا د پیج حالت راته خي سون الفاظ دی غست دي نو ځکه دې ته موږ سټیټس بار وته وایي نو که تاسو سټیټس بار دې سره اپلای کوي کنه نو ګوري زوم سلایډر بار and سټیټس بار 1 by 1 دې سره کته شو نو یاد ساتئ دا د مایکروسافټ ورډ چې کوم د اورال محیط چا پیریالي چې موږ تشریح کوم 1 by 1 نو ټایټل بار دی کیپشن بټنز دی په ټایټل بار کې دنه سپیشل فنکشنز دی کې تاسو سره موجود دی دا سه کویک ایکسس ټول بار دی ځان له ریبنز دی پرېبن کې بیا ټیبز دی او په دې ټیبز کې بیا چې کوم دی هوم ټیب دی انسرټ ټیب دی ډیزاین ټیب دی او دا سه وګوره سب ګروپ کمانډز دی ډایلاګ باکس لانچر زیاده په دې ټیبز کې دنه راځي کنه horizontal and vertical scroll bar ruler د خط کش دی scroll bars دی zoom slider bar دی او status bar دی دې ځنه باندې باندې تاسو پدې شي بس کوم کنه بس دا زمونږ د مایکروسافټ ورډ سٹارټ اپ